ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای په سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1405 هجري شمسي کال د اسد یزمري د میاشتې 3 نیټه ده. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خبرونو لیدونکي وئ. استاد پام د لغمان د ملي ټلویزیون د خبرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته. زه زین الدین حقیار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان مرستیال والي په مشرۍ د یو شمېر ادارو مسؤلینو د الینګار ولسوالۍ له سیلاب ځپلو سیمو لیدنه وکړه. د لغمان ولایت مرستیال والي الحاج حافظ انځرګل عبدالله په مشرۍ د یو شمېر دولتي ادارو مسؤلینو د الینګار ولسوالۍ له هغو سیمو څخه لیدنه وکړه چې د وروستیو سختو ورښتونو او راوتلو سیلاوونو له امله زیانمن شوي دي. په دې سفر کې د لغمان ولایت د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح، د حوادثو ریاست مرستیال انجینر عبیدالله الکوزي، د لغمان ولایت د اصلي میاشتې رئیس مولوي ولی الله وقار، د ولایت مقام مالی و اداري مسؤل حافظ میرزمان او د لغمان ولایت اقتصاد ریاست انکشافي امیر خلیل الرحمن صدیقي ګډون درلود. یاد پلاوي د الینګار ولسوالۍ اړوند د نورالام صاحب درې د پریاني کلي څخه لیدنه وکړه چې د وروستیو سیلاوونو له امله پکې ګڼ شمېر کورنۍ زیانمنې شوي دي. د لیدنې پر مهال د سیمې له اوسېدونکو سره له نږدې وکتل شول، د هغوی ستونزې او اړتیاوې واورېدل او د سیلاب له امله د اوښتو زیانونو په اړه معلومات ترلاسه شول. د سیمې اوسېدونکو ویل چې سیلاوونو ورته درانه مالي او مادي زیانونه اړولي دي. سربیره پر دې په دې پیښه کې یو تن هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. لغمان کې د وروستیو ورښتونو پر مهال سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. بل لور ته د مرستو اخیستونکې کورنۍ خوښې دي او وایي چې یادې مرستې به یې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. نورحال په راپور کې دا د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ نورالام صاحب درې اړوند پریانه سیمه کې له 113 هغو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو بهیر دی چې د وروستیو بارانونو پر مهال د سیلابونو راوتلو له کبله زیانمنې شوې وې. د دې ولایت لپاره پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د مسؤلینو په وینا دغه مرستې د 3 ریاستونو په ګډې همکارۍ چمتو شوې وې چې هرې کورنۍ ته پکې 100 کیلوګرامه غنم، کمپلې، ترپالونه او د کور نور اړین خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. له پیښ سره مبارزې امادګۍ ریاست 1 کیلو چای، 15 کیلو بوره او 100 کیلو غنم ورته نظر کې نیولي دي. د انکشافي دهات ریاست له طریقه ورته یو ترپال او ترڅنګ یو کیټ ورته نظر کې نیول شوی ده. د صحت تعمیر ریاست له خوا نه ورته 2 دانې کمپلې په نظر کې نیول شوي دي. همکار مؤسسات راغلي دي چې د متضررو کورنیو سروې به ترسره کړي او دوی سره به اړخیزه او په بشپړ ډول همکاري د نغدي خوراکي او غیر خوراکي مواد ترسره کړي. بل لور ته مرسته اخیستونکې کورنۍ د یادو مرستو له کبله خوښې دي. دوی وایي دغه مرستې لومړنۍ ستونزې حلوي، خو مسؤلین او مرستندویه بنسټونه دي د دوی ستونزو ته لا ډیره پاملرنه وکړي. چې زموږ هغه کور چې و د سیند غاړې ته بیخي نږدې و، په هغه کې زموږ مکمل کور چې دی هغه تخریب شوی دی او زما تره هم پکې شهید شوی دی. نو دا نن ورځ کوم د اسلامي امارت له لورې کوم دغه چې راغلی مرسته چې راغلی نو دوی څخه منندوی یو. زما خواست دا دی چې آینده کې هم دغسې زموږ دغه بیچاره او غریب مظلوم ولس ته همیشه او دایمي دغسې کومکونه راوستوي. وای شنبه ورځ ډېر داسې سخته بارانونه او سیلابونه راغله. د پریانې کلي کورونه او باغونه او مجودونه ټول ویجاړې که او ډېر خلک متضرره شو او موږ د حوادث ریاست او مدیریت څخه ډېر مننه کوو چې موږ ته هر څه آمادګي نیولې او موږ ته مواد ورسوو. د یادونې وړ ده چې 3 ورځې وړاندې د شړکنده بارانونو په پایله کې د رابطلي سیلاب خړو اوبو د پریانې سیمې ګڼ کورونه لاندې کړل چې په پایله کې یو تن په شهادت ورسېده او همدارنګه لسګونه کورونه او کرنیزې ځمکې لاندې کړې.
لغمان کې سږ کال په 11,000 هکټاره ځمکه شولې کرل شوي. بل لور ته بزګران وایي هیلهمن دي چې سږ کال د تیرو کلونو په نسبت ښه حاصل ترلاسه کړي. نور حال په راپور کې. لغمان هغه ولایت چې په خپله جغرافیه کې پراخې کرنیزې ځمکې لري. د همدې جغرافیې په پرته سینه تیریدونکو سیندونو یې د یادو کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې مهم رول لوبولی دی. شولې چې د نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله زیات اوبو ته اړتیا لري تر ډیره په هغو سیمو کې ښه حاصل ورکوي چې ګرمه هوا ولري. لغمان هم یو له دغه ولایاتو دی چې پکې هر کال بزګران د نورو حاصلاتو ترڅنګ د شولو پراخ کښت کوي. سږکال چې دا ټول منطقو کې شولې دي، پروسه کال ټول جوارو اوس ښه د اوبه پریمانې دي. 100% کې 15% شولې نه ټول جوار اوس سږکال لخیره 15% جوار نه د ټول لخیره شولې دي. پروسه کال 3 جریبه جوارو، سږکال ټول 4 جریبه مې شولې کړي دي په دې خاطر چې اوبه ډېرې دي. پارسال د 1% شالی بود، 2% جوار بود. اما امسال انشاءالله که د 1% هم جوار نیست این منطقه ما، اگر باشم ده 1% یا 0.5% جوار است دیگه، همش شالی است دیگه. یک بوجی پارو را ما 7,000 افغانی خریدیم. همین دیگه اینطور است که دیگران او را پارو بخره، این را بس مثلا تخم بخره، این را چیز کنه دیگه. بس ما توجه خود از زراعت میخوایم که ما خیلی زیاد همکاری کنه. بل لور ته د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال په 11,000 هکټاره ځمکه د شولو کښت شوی چې د تیر کال په پرتله به یې حاصلات شاوخوا 3% زیات شي. سږ کال په لغمان کې شاوخوا 11,000 هکټاره ځمکه باندې شولې کرل شوي دي چې د تیر کال په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. سږ کال اوبو زیاتې وي، همداراز موږ زیات تخمونه کروندګرو ته توزیع کړي دي. دغه دوه عمده دلایلو په اساس د شولو زیاتوالی سږ کال په لغمان کې ښودل شوی دی. د موسسات سره هم همغږي لرو، د کرنې وزارت سره هم خبره شریکه کړې د تخمونو او همداراز د کیمیاوي سرو په رابطه دوی سره همکاري وکړو. لغمان د افغانستان په ختیځ کې پروت یو له هغو ولایاتو دی چې تر ډیره یې اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. درنو او قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا ښه وخت.